السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. خویندورونو ژوند ډېر لږ دی. هغه څه چې زموږ او ستاسې په سر دي ټول لاسته نه شو راوړلی. نو ښه به دا وي چې ژوند په غفلت کې تیر نه کړو، ژوند په چټیاتو کې تیر نه کړو، ژوند په درواغو، منافقت، غصب، حرامخورۍ کې تیر نه کړو. د دې خو وخت نشته. داسې دی عزیزانو لکه یو طرف ته چې ډېر ښه مالونه، خپلوان، خوشحالۍ، خوندونه، مزې، رنګونه، مینې، مستۍ او څه چې موږ غواړو پراته وي، او بل طرف ته ګندګۍ، چټیات، ناولتوب، ګندګۍ، وینې، بویونه، خفګانونه، دردونه او داسې نور پراته وي. نو تاسو څه فکر کوئ چې یو څوک دغه ښي طرف ته چې دا خوشحالیان او دا ښایسته شیان چې انسان دپاره دي پاک شمېرل شوي دي، او بل طرف ته دا ګندګۍ، نو دا به کوم انسان وي چې دا پاک شیان او خوشحالیان یې پرېږدي او دا ګندګۍ او خفګانونه او دردونه، دا به لیونی وي. نو عزیزانو راځئ چې لیونتوب پرېږدو، راځئ چې د هوش نه کار واخلو، راځئ چې دلته هم د ژوند نه خوندونه واخلو او د مرګ نه وروسته هم د ژوند نه خوندونه واخلو او بریاوې لاسته راوړو. او هغه رب چې موږ او تاسې دې نړۍ ته رالیږلي او ډېر څه یې زموږ او ستاسې دپاره زموږ په سر اچولي چې دا کارونه وکړئ، دا ځکه چې خدای ته خوښ دي. خدای په خپله نه کوي، خدای پاک زموږ او ستاسې په لاسونو باندې کوي، او بیا د همغې کولو بدله خدای پاک موږ او تاسو ته راکوي. زه پوهېږم چې ډېر خویندرونه وایي چې ته مست یې، ستا سات تېر دی. منګه رزق پورې حیران یو، وړه قیمته، وړي قیمته، بوره قیمته، خوراک قیمته، او ته داسې خبرې کوي چې د ژوند نه خوند واخلی. عزیزانو زمونږ د منافقتونو، زمونږ د غفلتونو، زمونږ د غصب، زمونږ د رامخورۍ، زمونږ د غفلت لږ تر لږه که دا کارونه نه کوو، دا غفلت چې پټه خولم نیولې ده او په کونج کې ناست دي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، او ظالم ته ظالم نه وایو، د غل نه خپله لاره نه جلا کوو، د منافق، د غاصب، د حرامخور، د بېلمازه، د چټل، د غلام انسان نه خپله لاره نه جلا کوو، بیا هم هغه سره هی او هو کوو. نو عزیزانو دا لامل دی چې نن په موږ او تاسې باندې دغسې حال راغلی دی. کنی الله رب العزت چې کفارو ته هر څه ورکوي، موږ او تاسو ته څنګه نه راکوي؟ خو زموږ او ستاسو د دې لاسونو کړنې دي چې د پاسه په موږ او تاسې باندې راځي، او موږ او تاسې نن د خپلو اعمالو، د خپلو کړنو جزا ګورو چې خدای پاک موږ او تاسو ته راکوي چې هر څه را باندې لکه د اور ښه که خدای را باندې هوا بنده که، خدای را باندې اوبه بندې که، خدای را باندې دا ساه ویستل بند که. دا ځکه چې موږ د خدای خلاف یو. صحیح دی چې موږ 5 وخته منځونه کوو، جمع کوو، صحیح ده چې موږ تسبیحات کوو، صحیح ده چې موږ د قرآن تلاوتونه کوو، صحیح ده چې موږ تهجد کوو، لیکن موږ هغه ډارن کام یو چې موږ ظالم ته ظالم نشو ویلی. موږ د ظالم سره هی خاندو، ظالم ته زنده باد یو. هغه ظالم چې د خدای دشمن دی هغه ته مخکې نه ودرېږو. هغه ظالم ته چې زما رور، زما ترزوی، زما ملا، زما مفتی، زما تبلیغي، زما ځوانان، زما لنډغر وژني، هغه ته مخکې نشي ودرېدی. وایي زما یې په څه،
نو خدای پاک درته ته چې دومره ظالم چې ته د خپل رور پوښتنه نشي کولای، ته د خپل پلار پوښتنه نشي کولای، ته د خپل عزیز پوښتنه نشي کولای، ته د خپل جماعت د خپل ښوونځي پوښتنه نشي کولای، ته د خپل دیرې پوښتنه نشي کولای، نو ودرګه ورته ټینګ شه. دا زمونږ او ستاسې د لاسونو اعمال دي چې نن په موږ او تاسې باندې را روان دي. موږ او تاسې خپل دشمن په ځان باندې مقرر کړی دی. موږ او تاسې هغه خلک یو، بخښنه غواړم سهار وختي دی، موږ او تاسې هغه انسانان یو، هغه مسلمانان یو چې خپل عزیز، خپل تره زوی، خپل رور ته لکه زمری داسې په ور غورځېږو، که کوته کي او که ټوپکي لاس ته راشي ور باندې حمله کوو. لیکن یو پنجابی چې زما په خاوره مسلط دی او مرغې رانه جوړي، د پنجابیانو خبره غوږونه را باندې نیولي، تیر شه د دې لاندې او روزه د دې لاندې د خپلې ښځې په مخ کې هغې ته هم بیا لکه د ګیدړ. موږ هغه خلک یو. سپینې به نه وایم ځکه چې بیا تاسې خفه کېږئ، د موږ نه رزیل کام په نړۍ کې نشته. موږ خپل رور، خپل عزیز، خپل تره زوی ته زمریان یو، پړانګان یو، لیوان یو. او چې کله موږ او تاسې زمری وګورو، لکه تور زمری، تور پنجابی، هغه که په باجوړ کې، هغه که په وزیرستان کې، هغه که په وزیرستان کوټې کې او که په تیرا کې، بیا لکه هغه لیوه چې سپي ته مخامخ شي، سپی بیا کونه په لکۍ منډلي، لکۍ په کونه منډلي او بیا په شا رواني سونګېږي. موږ هغه خلک یو. موږ په تیرا کې، په بړه چینار کې، په کورمه کې، په تورۍ او په اپل او په دې پل او په باجوړ او په مومند او په سوات کې چې کله موږ او تاسې دوی وګورو لکه د سپي بیا په شا روان یو. الله مو ښاد او آباد لره. که نه غواړئ د دې نه هم وشرمېږئ، راځئ چې لاسونه سره یو کړو. زموږ او ستاسو د دې بالا نه د خلاصېدو لار یوازې لاس یو بل ته ورکول دي او یووالی دی. بس خلاص، جنګ ته اړتیا نشته. السلام علیکم ورحمت الله.